محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله به قسم خوري چې زما د خپل عزت او جلال باندې قسم کوم سړی چې زناکار د جنت ته به ننوځي. الله دې موږ وساتي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ خپلو غلامانو ته اعلان کوي وتی چې زما غلامانو کله چې تاسو شوق پیدا شي اراده مو شي نو ما ته ووایه زه درته نکاح کوم. زما کوم یو غلام کومه وینځه چې کله داسې وخت مې راشي نو ما له دې صفا وایي چې زه یې نکاح کړم. خو چې ګناه ونه کړي ځکه چې کوئی کم سړی چې زنا کوي بدکاري کوي نو هغه کې ایمان باقي نه پاتې کېږي. انسان مسلمان د تمامې دنیا ګناهونه او معاصي کوي خو ټولو نه دا مسلمان دی. که دې ورته ووایي چې تا کې دا ګناه ده تا کې دا کمی دی الله دې زموږ مسلمانان د زناکاریو او د سودخوریو او د جواریو نه منع کړي. ډېره لویه ګناه ده.